د الله سبحانه وتعالی سلامتی رحمت او برکت دې پر تاسو وي. د روژې ځانګړې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې در سره زه احمد شکیب احمدي یم. هیله ده چې تر پایه پورې راسره مل اوسئ. په پرونۍ خپرونه کې زما په برخه کې ما په دې اړه مفصلا بحث وکړ چې د روژې په اړه نه یوازې زموږ مسلمانان بلکې نه مسلمانان هم څېړنې کوي او غواړي د روژې په ګټو باندې او یا هم د روژې په ضررونو باندې بحث وکړي. ډیری چې کله د روژې په اړه څېړنه کوي نو دو مسلمانانو کیږي. خو خوشبختانه باید ووایم چې زموږ خپله مسلمانان هم د ساینس په ډګر کې دوی پرمختللي دي او موږ پرمختللي ډاکټران په دې برخه کې لرو چې دوی هم په روژې باندې څېړنې کړي دي او د روژې ډیرې طبي ګټې یې موږ ته ښکاره کړي دي او دی راته واضح بیان کړي. د دوی له ډلې زه غواړم د محترم ډاکټر صاحب سلیمان نوم واخلم. ډاکټر صاحب سلیمان په اروپا کې د هاسپیټال په نوم په یو روغتون کې و او د نه مسلمانانو منځ کې د روژې په اړه څېړنه کړې ده، کوم چې یوه عادي خبره نه ده. په یوې داسې ټولنه کې چې هغه مسلمانان نه دي د روژې په اړه څېړنه کول، بیا د دوی د ګټو په اړه بحث کول او په دې اړه چې دی خلکو ته معلومات ورکول سخت کار دی. نو د د کور وداني الله د دی جنتي کړي. د څېړنه کړې وه په دې چې د روژې نه وروسته په انسان کې کوم بدلونونه رامنځته کیږي. د 100 ښځې او 100 نارینه دې ته تیار کړي وه، چمتو کړي وه، دو سره یې بحث کړی و، دو سره یې ناسته کړې وه او دو ته یې د روژې شرایط ویلي وه. وروسته د هغې نه یې دوی ته ویلي و چې د 1 میاشتې دپاره تاسو باید روژه ونیسئ. کله چې دا ښځې او نارینه 1 میاشتې دپاره روژه نیسي، د 1 میاشتې نه وروسته دا ډاکټر بیرته دوی رااخلي او د دوی په طبي اصطلاح هغه هیسټوري سره مقایسه کوي. مخکې د دې چې دوی روژه ونیسي د دوی وزن کتل شوی و، د دوی صحي حالت کتل شوی و او کله چې دوی 1 میاشت روژه نیسي نو د 1 میاشتې روژې نه وروسته بیرته هغه چکپ یا بیرته هغه لیدنه تکراریږي او د دې ناروغانو هغه سټوري یا د دغه خلکو چې د څېړنې ته راوستل شوي وو هغه تاریخچه طبي اخیستل کیږي. نو په دې تاریخچې کې تر ټولو جالبه خبره دا ده چې کله کتل کیږي د دې 100 نارینه او د دې 100 ښځینه یوازې ګلوکوز کم شوي، په وجود کې نور ټول آیونونه پوره دي، یوازې ګلوکوز په دوی کې کم شوي دي. اوس کله چې هغه ډاکټران چې اوس مهال ناستې خپرونې ته زه وایم چې د دوی یوازې ګلوکوز کم شوي، هغوی پوهیږي چې اصلي خبره څه ده او د دې ترڅنګ د دوی وزن هم کم شوی و. کله چې په یو انسان کې ګلوکوز کمیږي، ګلوکوز په اصل کې هغه اضافي شحمیات دي زموږ په وجود کې چې موږ ورته اړتیا نه لرو. نور ټول آیونونه په خپل ځای وه. هغه چا چې 1 میاشت روژه نیولې وه د ډاکټر سلیمان د څېړنو نه وروسته دی پوهیږي چې د دوی یوازې وزن کم شوی او د وزن د کمیدو له امله په وجود کې کوم مهم آیونونه چې دي هغو کې یوازې ګلوکوز کم شوي. ګلوکوز هغه آیونو له ډلې دی چې اضافي غوښه بلل کیږي، واز دی بلل کیږي. یعنی روژې د دغې 100 نارینه وو او د دې 100 ښځینه وو یوازې د اضافي واز دی ورکمې کړي دي. یوازې د هغو هغه د وجود اضافي واز دی ورکمې کړي چې په راتلونکي کې دو ته شدیده ناروغي ورپېښولی شو. نو وروسته د هغې نه ډاکټر سلیمان د دې څېړنې نتیجه رااخلي او په هغه پوهنتون کې چې کوم دی درس ورکوي او په هغه شفاخانه کې چې کوم دی ډاکټر دی د بهرنیو ډاکټرانو سره کوم چې نه مسلمانان دي شریکوي. نه مسلمانان بیا دا پریکړه کوي چې هغه خلک کوم چې مختلفې ناروغیانې لري دوی ته د رژیم غوښتنه وکړي. هماغه دی چې د هاسپیټال شفاخانه د رژیم له اړخه مشوره کیږي او هغې نه وروسته د رژیم موضوع په اروپایي هیوادونو کې ډیره غټه مسله ګڼل کیږي. نو په اصل کې کوم شي ته چې هغوی رژیم وایي زموږ روژه ده، موږ مسلمانان هغه رژیم په 1 میاشتې کې کوو. ټولې اضافي غوښې، ټولې اضافي واز دی، ټول هغه میکروبونه چې زموږ د وجود په مختلفو برخو کې ځای نیولی دی موږ یې د روژې په میاشت کې له منځه وړو. یا په دې اړه یو بل ډېر ښه مثال درکوی شم. د ساینسپوهانو یو ګروپ په افریقا کې دوی هلته لاړو، یوه څېړنه یې کړې وه. د افریقا په یوې سیمه کې خلک په ملریا او په تبرکلوز باندې اخته شوي وه.
دې سیمه کې 8,000 خلک اوسېدل. د دې 8,000 خلکو نه یوازې 800 خلک ژوندي پاتې وه، نو ټول مړه شوي وه. نو کله چې دغه د ساینس ګروپ ورځي افریقا ته، دې سیمې ته، په دې سیمه کې څېړنه کوي چې څنګه امکان لري چې په یو کلي کې 8,000 نفره اوسیږي، دوی په ملاریا او تبرکلوز اخته کیږي، کوم چې دواړه ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي. د دوی نه دا 800 خلک څنګه ژوندي پاتې کیږي؟ 8,000 خلک مري خو 800 خلک ژوندي پاتې کیږي. ولې؟ دوی چې څېړنه کوي ویني چې په دې کلي کې یوازې 800 خلک چې کوم پاتې دي ټول یې مسلمانان دي. د دوی نه پوښتنه کوي چې تاسو په دې 2 میاشتو کې چې د دې کومو ستونزو سره مخامخ وئ، تاسو څنګه ژوندي پاتې شوئ؟ او ولې مو د کلي نور کلیوال له منځه لاړل؟ دوی وایي چې کله دغه مرض ولګید، د ملاریا او د تبرکلوز مرض چې کله په دې کلي کې پیدا شو، نو د روژې میاشت ورپسې راغله او موږ مسلمانان مجبوره شو چې روژه ونیسو. نو د روژې نه وروسته تاسو راورسېدئ او موږ لا تر اوسه ژوندي پاتې یو. نو کله چې دا ساینس پوهان څېړنه کوي، دوی ویني چې د تبرکلوز او د ملاریا له امله د دوی د وجود دفاعي سیستم پیاوړی شوی دی او زمینه دې ته نه ده مساعده شوې چې تبرکلوز او ملاریا دې په ډېر سریع شکل باندې پرمختګ وکړي. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې د ملاریا او د تبرکلوز وایرسونو ته دننه د دغه مسلمانانو په وجود کې د بقا ځای نه و. د همدې له امله دوی ژوندي پاتې شوي. د هغې نه وروسته دوی راپور ورکوي چې د ملاریا او د تبرکلوز پر ضد روژه یا غذایي رژیم کولی شي ډېر ګټور تمام شي. لنډه دمه اخلو، له دمې نه وروسته بیرته راګرځو. راسره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. په خپرونه کې راسره قاري صاحب محمد حلیم رحیمي دی. ستړی مشي قاري صاحب. مننه، ډېره مننه. سلامت، ژوندی اوسئ. قاري صاحب، موږ په دې اړه مفصلا بحث وکړو چې په کوم شکل کولی شو لمونځ ترسره کړو. اما یوه موضوع چې رانه پاتې وه هغه دا وه چې په کوم ترتیب یې ترسره کوی شو د فیزیکي حرکاتو له اړخه. او په ټوله کې دغه څونه خپرونو کې چې موږ د مونځ او د اودس په اړه بحث وکړو، که چېرته د دې ټولو یو غورچاڼ، یوه خلاصه راته راوباسئ. بلکل. شکیب جانه، مخکې له دې نه چې رکعتونو ته یې راشو، تعداد ته یې راشو، اول به دعای قنوت چې هغه پاتې ده، هغه دعای قنوت به قرائت کړم او بیا به یې ژباړه وکړم. ښه خبره. دعای قنوت چې په وترو کې ویل کېږي: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. يوزلي بيا: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. رابي شو جبارتا: اللهم إنا نستعينك إز مختختنا مدد غارو لتانا زموك مدد همداستانا دا. اللهم إنا نستعينك إز مختختنا مدد مو لتانا دا، لتانا مدد غارو. ونستغفرك بخنا وكري مختا ونؤمن بك
ایمان مو راوړی پر تا باندې ونثني علیک الخیر غوره ستاینې غوره ثناوې هم همدا تا لره دي ونشکرک شکر ادا کوو موږ ستا د نعمتونو شکر ادا کوو ولا نکفرک ناشکرتي نه کوو کفران نه کوو ستا د نعمتونو ونخلع ونترک من یفجرک اړیکې پرې کوو اړیکې شلوو له هر هغه چا څخه چې له تا سره یې خپلې اړیکې پرې کړي دي او په نافرماني کې قرار لري اللهم ایاک نعبد ای زموږ څښتنه زموږ عبادت هم صرف یوازې همدا ستا لپاره دی ولکه نصلي او لمونځ مو هم ستا لپاره دی هم عبادت ستا لپاره کوو هم لمونځ ستا لپاره کوو ونسجد والیک نسعى سجده مو هم همدا تا ته ده والیک نسعى منډه ځغلېدل هڅه جدوجهد مو هم صرف همدا تا لره ده ونحفد ونرجو رحمتک امیدواره یو موږ ستا د رحمت امیدواره یو موږ ستا د پیرزوینو او لورونو ستا د رحمت امیدواره یو ونخشى عذابک او ستا له عذاب نه ویریږو ان عذابک بالکفار ملحق یقینا چې ستا عذاب کافرانو ته رسیدونکی او پر کافرانو باندې نښلیدونکی دی دا هم شو دعای قنوت اوس به راشو د رکعتونو تعداد ته د سهار لمونځ څو رکعته دی 4 رکعته دی مخکې 2 سنت له 2 سنتونو وروسته 2 فرض چې دواړه هم سنت ډک دی یعنې له سوره فاتحې وروسته به که په صورت وایې هم به فرضو کې یعنې د فرضو په هر وخت کې د هر لمانځه کوم فرض چې دي که هغه 4 دي که هغه 3 دي که هغه 2 دي که چیرې 4 وي فرض نو خامخا به یې لومړي 2 ډک او ورپسې 2 به یې تش ویل کېږي او که 2 فرض وي دواړه ډک ویل کېږي نو را به شو د سهار لمونځ د سهار لمونځ ټول 4 رکعته دی چې لومړي 2 پکې سنت مؤکد او وروسته 2 فرض چې ټول ډک ویل کېږي د ماسپښین لمونځ ټول 10 رکعته دی اگر چې هغه نوافل که ورسره ضمیمه کو 14 رکعته راځي یا مثلا د مازدیګر 4 رکعته ده که چیرې هغه سنت غیر مؤکد ورسره ضمیمه کو نو بیا 8 رکعته راځي نو خو چونکې دا خلک له دغو تعداد سره غیر له نفلو له دغو تعدادو سره ډېر واقف دي نو دغه تعداد به راواخلو هغه نوافل یا سنت غیر مؤکد به یو وارې نه ورسره ضمیمه کوو را به سو د ماسپښین لمونځ ته د ماسپښین لمونځ 4 رکعته په لومړي سر کې تر فرضو نه مخکې 4 رکعته به کوي 4 سره به ډک او دا مؤکد سنت دی وروسته له هغه نه یعنې په هیڅ وخت کې به یې نه پرېږدي هم مثلا کوم عذر وي له عذره پرته عذر ورنه مستثنا ده د عذر په حالت کې بیا کولی شي چې پرېږدي اما له عذر نه له کوم موثق موجه عذر نه په پرته به یې همیش ادا کوي 4 سنت له 4 سنتو مؤکدو سنتو وروسته بیا 4 فرض له 4 فرضو نه وروسته چې هغه 4 فرض لومړی 2 یې ډک او وروستي 2 یې تش ویل کېږي او بیا وروسته 2 سنت چې هغه هم مؤکد دي دا څو د ماسپښین قاري صاحب بیرته راګرځو انشاءالله د مازدیګر لمونځ ته اوس یوه لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو
بیا هم ښه راغلاست. اوس قاري صاحب د مازدیګر لمونځ او د سهار لمونځ خو مو ویل چې 4 رکعاته دي، د ماسپښین 10 رکعاته دي، مازدیګر لمانځه ته راځو چې 4 فرض دي. البته غیر مؤکد سنت له فرض نه مخکې 4 باید چې غیر مؤکد سنت دي چې په هغو کې ثواب ډېر. چېرته دغه موقت سنت هم تعریف شي چې څه معنا؟ او یعنی مؤکد سنت هغه د نبی علیه الصلاة وسلام هغه طریقه ده، هغه سنت دی چې نبی له دا نامو څخه یې معلومیږي. مؤکد یعنی تأکید باندې کړل شوی، په هغه باندې پابندي کړل شوی. یعنی نبی علیه رحمت للعالمین صلی الله تعالی علیه وصحبه وسلم په دې مؤکدو سنتونو باندې ډیر تاکید کول، یعنی له عذره پرته به یې هیڅ وخت هم نه پرېښود. نو دا دې ته مؤکد سنت ویل کېږي. او غیر مؤکد سنت هغو سنتونو ته ویل کېږي چې کله به نبی علیه الصلاة وسلام کولو او کله کله به ورنه پاته و. دې ته غیر مؤکد ویل کېږي. اوس مخ ته ځو. را به شو د مازدیګر لمونځ ته. د مازدیګر لمونځ هم 4 رکعاته دي فرض، چې مخکې یې 4 غیر مؤکد سنت دي. یعنی که هغه که وکړي ډېر ثواب او اجر پکې ده. او د مازدیګر وروسته به نور نه غیر مؤکد شته، نه نفل شته او نه مؤکد سنت شته. مخکې 4 رکعاته غیر مؤکد سنت، ورپسې 4 رکعاته فرض. را به شو د ماښام لمانځه ته. د ماښام لمونځ هم 3 رکعاته فرض او ورپسې 2 رکعتونه 3 رکعاته فرض چې په لومړي سر کې هغه 2 رکعتونه ډک او ورپسې یوې تش ویل کېږي، یعنې له فتحې وروسته به صورت نه ورسره ضمیمه کېږي. او ورپسې بیا 2 سنت مؤکد سنت او بیا ورپسې 2 نور غیر مؤکد سنت دي. مقصد دي 15 که هغه غیر مؤکد سنت ورسره یو ځای کو نو بیا به شي 2 رکعتونه. را به شو د ماخوستن لمانځه ته. د ماخوستن لمونځ د ویترو د فرضو ویترو او مؤکدو سنتو په شمول ټول 9 رکعاته دي. خو که چیرې هغه نور غیر مؤکد او نوافل ورسره یو ځای کو نو بیا 18 رکعاته کېږي. نو اول به دا 9 رکعاته راواخلو. په لومړي سر کې 4 فرض چې مخکې ویلي وو چې 2 ډک 2 تش. بیا چې کله 4 رکعاته وشو نو له هغو 4 رکعتونو وروسته 2 سنت دي مؤکد سنت دي. بیا له هغو مؤکدو 2 رکعتونو وروسته بیا 3 ویتر دي. 3 ویتر دي چې په اخري رکعت کې له سورت له فاتحه سوره فاتحه له فاتحې وروسته سورت او له سورت وروسته دعای قنوت په ویترو کې ویل کېږي. نو کله چې د سورت وویل له سورت وروسته د سوره فاتحه دې وویل، له سوره فاتحې وروسته د سورت وویل، له سورت وروسته به لاسونه په همدغو لمانځه کې پورته غوږونو ته وړي او بیا چې به لاسونه دې بیرته راکښته کړل نو بیا به یې لکه څنګه چې د مخکې لاسونه په قیام کې نیولو نو ښی لاس به په چپ لاس باندې نیسي په داسې حال کې چې دغه 2 ګوتو باندې به د چپ لاس حلقه دغسې جوړه کړي او دغه 3 ګوتې د ښي لاس به په چپ لاس باندې ته په دې شان باندې یخي او اللهم انا نستعینک دعای قنوت به پیلوي. هغه وروسته چې هغه خلاص کړي رکوع ته. صحیح. په دې پوه شو قاري صاحب چې فرض څه معنا کول یې حتمي دي او باید قضایي پکې رانشي. په سنت موقت هم پوه شو چې هغه سنت تاکید په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر کړی او غیر موقت نو هغه سنت کې او فرض دا معنا چې هغه په قطعي دلیل سره ثابت وي چې په هیڅ حالت کې څوک پرېښودلی نشي. انکار کوونکی مطلق د اسلام له سپېڅلې دایرې څخه وتلی خو نه انکار کوونکی انکار یې نه کوي اما نیت ترسره کوي هغه ته فاسق او فاجر ویل کېږي. او واجب بیا هغه ته ویل کېږي چې په ظني دلیل سره ثابت وي. د هغه منکره د واجب و منکره هم واجب و منکره ته کافر نه ویل کېږي مګر هم پرېښودونکی یې لکه د فرض و د پرېښودونکي په شان فاسق او فاجر بلل کېږي. اوس
زما هغه اساسي پوښتنه دا ده چې وتر او واجب کله چې دوه دغه نومونه سره یو ځای کېږي معنی یې څه ده؟ وتر څه معنی؟ وتر په خپله وتر څه معنا؟ وتر طاق ته ویل کېږي. یو جفت یو طاق دی. جفت په مقابل کې ګوره چې طاق یې. دا وتر ته ځکه وتر ویل کېږي چې طاق دی، دوه نه دي، څلور نه دي، یعنې جفت نه دي. فرض چې دی دغه جفت دي. اوکه نو واجب خو واجب دی، یعنی دغه فرض نه دی، نه سنت دی مؤکد دی، نه فرض دی. یعنی دا معنا چې له فرضو نه یې درجه راټیټه او له مؤکدو سنتو نه یې درجه پورته ده. د دې دوو درجو په مابین قرار لري. فرض په دې باندې فوقیت لري، په واجب باندې، اما دا واجب بیا په سنت مؤکدو باندې فوقیت لري، یعنی درجه یې لوړه ده. واجب ځکه ورته ویل کېږي چې په قطعي دلیل نه بلکې په ظني دلیل سره دا ثابت شوي دي. او بله وتر ولې ورته ویل کېږي؟ وتر ځکه چې طاق دی، 3 رکعاته دي، نو ځکه وتر ورته ویل کېږي. قاري صاحب، موږ د مونځ په ارزښت باندې د خپرونو په پیل کې بحث کړی و. که چېرته ډېر لنډ راته ووایي چې که یو انسان مونځ پرېږدي په کومو شرایطو کې پرېښودی شي، او که چېرته یې دغه شرایط وروسته د دې چې له منځه ځي بېرته قضایي راوړی شي او که نه؟ لمونځ د اسلام، د سپېڅلي اسلام هغه ستره عظیمه او یوه ستنه ده، یوه مهمه ستنه ده چې په هیڅ حالت کې، په هیڅ وخت کې، په هیڅ صورت کې پرېښودلی نشو. یعنی په هر حالت کې باید چې وکړو. یعنی نور حالتونه خو څه کوي؟ که چیرې مخامخ ته له دښمن سره جنګېږي هم باید چې لمونځ پرې نه ږدي. چې په دې اړه باندې واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم، یعنی په دې اړه باندې، په دې ارتباط باندې مکمل څو آیتونه راغلي دي چې په څه طریقه سره، په څه ډول سره ته باید چې په جنګ په حالت کې، یعنی هلته مرګ په سترګو ویني، هلته مرمۍ بادي، هلته نیزې بادي، هلته بمبار ده، نو په هغه حالت کې هم تا ته د دې لمانځه د پرېښودلو اجازه نشته. اوس مثلا که په جهاد کې د جهاد په حالت کې ته کولی شي چې روزه وخوري، قضایي به یې راوړي، مګرم لمونځ په هیڅ حالت کې نشي پرېښودلی. یو صحابي رحمت الله علیه صلی الله تعالی علیه وصحبه وسلم خدمت حاضر شو، ویل چې زه بیمار یم، د بواسیرو تکلیف یې درلود، ډېر جدي تکلیف یې درلود. دغسې هغه یو صحابي نه نور ډېر دغسې صحابه وو چې کله به راغلو ډېر سخت به مریض و، نبي علیه الصلاة وسلام ته وویل چې زه نشم کولی چې لمونځ وکړم. نو رحمت الله علیه صلی الله تعالی علیه وصحبه وسلم به ورته وویل چې که یې نشې کولی په ولاړه یې مه کوه، په ناستو یې کوه. که چیرې په ناستو هم نسې کولی په پروتو یې کوه، که چیرې په پروتو هم نشي کولی، یعنی په دغه د پرېوتلو په حالت کې به یې په اشاره سره کوي، د سر په اشاره سره. که چیرې سر هم نسي ښورولی نو د سترګو په اشارو سره به یې کوي. یعنی په هیڅ صورت کې، په هیڅ وخت کې لمونځ نسي پرېښودلی، د مرګ تر حالته پورې. خیر اوسي، ژوندی دې اوسي، مننه، جنت شي. مونږ د خپرونې په دې برخه کې غوښتل د مونځ ارزښت هم وښایو، ځکه ډیری وخت د ډیرو عادي کارونو له امله د مونږ نه بیا مونځ پاتې او قضا کېږي، یا هېڅ نه کوو، او که چېرته مونځ ونه کوو پرته د شکه مونږ د ګناهونو دروازه ځان ته راخلاصه کړې ده. خپرونه همدلته پای ته رسوو. مننه چې راسره وئ. سبا ته بیا هم له تاسو سره اوسو.